د کندز ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په نوښت د یو شمېر ترانه ویونکو ترمنځ د شعر ویلو سیالۍ ده. د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د هنر او کلتور امیر د یادو سیالیو موخه شعر او شاعرۍ ته د ځوانانو هڅول او په دې برخه کې د ښو استعدادونو موندل دي. ریاست اطلاعات فرهنگ به قصد تشویق، حمایت، ترغیب و دستگیری از داشته های فکری جوانان همچون برنامه ها را راه اندازی میکنه و ما در صدد ازی هستیم که از طریق برنامه ها پیام صلح، وحدت و همدلی را در میان جوانان پخش بکنیم و همچنان بر کسانی که در این رقابت خوب درخشیدند بر مقام اول، دوم و سوم تحسین‌نامه توزیع شد. بل پلو د سیالیو ګډونوال د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام قدرداني کوي او په راتلونکي کې د داسې سیالیو مشاعرو پر جوړېدو ټینګار کوي. نو موږ ډېر خوښ یو چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست دغسې یو برنامه په لار اچولې او د دې کې دا ډېره فایده لري شاعرانو ته، هغه شاعران چې نوي شعر ته او ادبیات ته مخه کړې. موږ ډېر خوښ یو دغه ډول غونډې، نه تنها چې د شاعر د شعر پخوالي سبب کیږي، اما د دوی د تشویق سبب هم کېدلی شي او موږ له دغه ډول غونډو ډېر راضي او هیله لرو چې دغه ډول غونډې لا زیاتې شي. د یادونې ده چې د کندز اطلاعات او کلتور ریاست هر کال مرکز کندز او ولسوالیو کې د شاعرانو هڅولو او د ادب پالنې په موخه ورته مشاعرې او سیالۍ جوړوي چې د شعر او ادب مینوالو له تود هرکلي سره مخ کیږي.